الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الله سبحانه وتعالى بتوفيق سره د سوالات او جواباتو سلورم نشست شروع کو. الله سبحانه وتعالى دې موږ په خپل دین باندې پوه کړي او الله سبحانه وتعالى دې موږ ټولو له د حق ویلو توفیق راکړي. اولنی سوال په دې نشست کې هغه دا دی، یو ورور سوال کړی دی چې پلار او زوی په یو خبره باندې وران شي او د پلار د زوی دا خبره نه مني یا پې نه پوهېږي او زوی په حق نو داسې پلار سره به څه کوو؟ الجواب وبالله التوفیق. اول دا خبره یې ساتل پکار دي چې د پلار ډېر غټ مقام دی په اسلام کې چې هغه د بل انسان دپاره نشته. په دې خپلو خپلوانو کې، په دې پردو کې کوم مقام چې الله پلار له ورکړی دی نو هغه بیا بل چاله نه دی ورکړی سوای د مور نه. ابو هريره رضی الله عنه حدیث دی په صحیح مسلم کې دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې لا یجزي ولد والده، زوی د پلار د خو بدله چرته هم نشي پوره کولی. دا پلار که هر څنګه یې، دا به نه وایي چې زما پلار داسې دی، هر څنګه چې دی خو ته د هغه د خو بدله نشي ورکولی. د الله سبحانه وتعالی نه بعد په دې دنیا کې ستا وجود د هغه په سبب دی. په وړوکوالي کې ستا دپاره چې کومې سختې تېرې کړي د هغې نه ته خبر هم نه یې، بیا د هغې نه بعد دا بعض ظالمان وایي چې ما وله ده وکړو ما وله دغه وکړو. یادی به هم نه چې پلار له دې څه کړي، نه به یادی، څوک دا نه یادی. په کومه خوله باندې ته وایې چې پلار له مې دا کړي او دغه کړي، داسې به نه وایې، او نه به داسې وایې چې مور سره مې دا کړي او دا ښه مې کړي دا مې کړي. دا څه چې دې کړي ډېر لږ دې کړي نو پټ یې ساته. خلک وایي د چا په مخ کې ونه یم، خلک را پورې خاندي. لکه د هغه خو ته وګوره، استاد خو ته وګوره، سره یې یادوې، ځان شرموې مه یې یادوه. دا ټوله دنیا راوالی دوی به د قدمونو کې کېده بیا دې مې نه دي کړي. دا د رسول صلی حدیث دی، لا یجزي ولد والده، نشي پوره کولی الا ان یجده مملوکا فیشتریه فیعتقه. صرف په یو صورت کې، هغه ده چې دا هلک خپل پلار عمومي چې دی د چا سره مری دی، غلام دی، د هغه نه په پیسو واخلي او بیا ازاد کړي. په بل حدیث کې د رضی عبدالله بن عمر رضی الله عنهما روایت دی، رسول صلی الله علیه وسلم وایي په سنن ترمذي کې دا حدیث دی، هغه ګوته کېدی رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد. د الله رضا د پلار په رضا کې ده او د الله غضب د پلار په غضب کې دی. چې پلار نه راضي دی الله راضي دی، پلار د په غضب کې الله په غضب کې، نو دا ډېر اوچت انسان دی. داسې په معمولي خبرو باندې د ده حق ور ساقط کېږي نه. بعض وایي بد اخلاقه دی، نو څه ورسره کې کې ورسره څه چې بد اخلاقه دی؟ شړې د کور نه وجنې کنځرې به ورته کې، بدې ردې به ورته وې. بعض وایي زموږ دپاره څه نه دي کړي، نو څه ورسره کې نور سره لپاره څه وکړي؟ اوس ته که دا وایي چې نیم کیله یې دله اخیستی وی او کیله یې دله اخیستی وی او ملک یې دله اخیستی وی او جازونه او هلیکاپټر یې، دا به د هغه په قسمت کې نه وه. دغه خو یې کړي که ته پیدا شوی وړوکوالي کې ساتلی بس دی. ښه لوی سړی به یې د 20 کالو 25 کالو دېرشو کې پلار نه به ګیله کوي، خرچه یې راباندې ونه کړه. د دې بلوغ پورې چې وساتلې دا غټه خبره که نو زه خپل کار کوه، هغه اوس تا ته ناست ته یې ساته، که نه ته به د هغه جیب ته ګوري چې ماله به څه راکوي. په کار خو دا چې ته څه وکړې او هغه له ورکړي چې دا واله موږ ستا حق نشو دا کولی، خو دا ترې واله. که دا پلار ظلم زیاتی کوي الله به دې تپوس کوي، که دا پلار بد اخلاق کوي الله به دې تپوس کوي. خو په دنیا کې تا ته دا امر دی چې ته به د سره ښه کړې. که هر څومره اختلاف وي د پلار او د زوی، دا به په ښه طریقه باندې ختمېږي. اگر که دا اختلاف د دین په مسله کې، د الله په توحید کې او د رسول صلی په پیغمبرۍ کې که نه، بیا به ورسره اخلاق نرم چلی. ته خو ما ته به دا وایي چې به ځمکه ورسره ورانې که نه، هغه یو له زیاته ورکړې تا له لږه در کړې. زه وایم چې د الله په توحید کې د سره وراني هم ورسره اخلاق ښه ساتي. د پیغمبر په پیغمبرۍ کې چې وراني د سره که نه، وریاض بالله اوس پلار زوی ته وایي چې نه منم دا پیغمبر، بیا به ورسره ښکلي اخلاق ساتي.
الله په قرآن کې ووصینا الانسان بوالدیه موږ انسان ته امر کړی چې مور پلار سره به ښه کوئ. حملته امه وهنا على وهن مور دې په خېټه ګرځولی چې هغه کمزوري ده د پاسه د کمزورتیا نه زنانه کمزوري ده او بیا پکې دا حمل راغی غریبه ټوله کمزوري او کمزوري. وفصاله في عامين بیا 2 کالو پورې چې پګې ورکړي دا څومره سخته ده. ان اشکر لي ولوالديك د پلار شکر به ادا کړې د مور شکر به ادا کړې د الله سبحانه وتعالی شکر به ادا کړې. وان جاهداك على ان تشرك بما ليس لك به علم ته چېرته د مور پلار ته وایي چې شرک وکړه د الله سره. ګوره شرک وکړه یعنې مطلب یعنې د الله په توحید کې د سره وران دی. فلا تطعهما خبره به نه مني دا اصولي خبره موږ بار به بیان کړې ده چې په الله په نافرماني کې نشي منلی کېدی. خدای ساته وصاحبهما في الدنيا معروفا الله سبحانه وتعالی وصاحبهما في الدنيا معروفا په دنیا کې به سره په هر حال کې ښه کوې. نو موږ دې ورور ته وایو او ټولو ته دا وایو چې د پلار سره خبرې کول مناقشه کول د مور سره مناقشه کول دا داسې نه دي لکه ته چې د هر سړي سره کې مناقشه ورسره وکړه. مناقشه دې موږ نه منع کوو. یو به خبرې چې دی په رو اواز کې وزرې به کوزې ساتي لکه الله سبحانه وتعالی څه وایي وقل لهما قولا کریما نرمې خبرې واخفض لهما جناح الذل وزرې به کوزې ساتي بدماشي به نه کوې سور شین کېږه به نه خبره خپله کوه. وی منله ښه ده وی نه منله بس الله به دې ته پوس کړي. ته خپل نصیحت کوه. دا باز به د پلار سره زور زبردستي کوي دا باز به د مور سره لږې زور زبردستي به کوي مشرانو سره به بد اخلاقي کوي. دا زموږ شریعت موږ ته نه ده ښودلی او دا خبر اوږدېږي خو په دې به ختمه. ابراهیم علیه السلام په شان موحد به پیدا کړي. ته به د څه شي موحد یې د موحدینو امام د ابراهیم علیه السلام دی او ستا په زړه کې به څه غیرت په الله باندې د ابراهیم علیه السلام په مخ کې هغه چې د خپل پلار سره خبره کوله. واذکر فی الکتاب ابراهیم په سورة مریم کې الله وایي یاد کړه دوی د ابراهیم علیه السلام انه کان صدیقا نبیا رښتینی سړی پیغمبر اذ قال لابیه کله چې خپل پلار ته وایي یا ابت ای پلاره څومره ښکلې خبرې ورته کوي. لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء ولې ته دغه شي بندګي کوي چې نه اوري نه ته لیدی شي نه ته فایده درکولی شي. داسې په طریقه خلک لګوي د مشرانو سره او نه مشرک ته مشرک د مشرکانو په مذهب یې ته بوتانو ته سجدې لګوي. اوس دا یو طریقه ده د ابراهیم علیه السلام پوه کوي مشران چې پوه کوي نو په طریقه پوه کوي د مشران زر د دوی دماغو ته خبره نه پرېوځي. کله کله به ته مخې ته ګډې وډې شروع کړي کنځلې به راته وکړي تا ته به دا وایي تا ته وګوره خبرو ته دې وګوره موږ لوی کړی اوس موږ ته دین ښیي دا خبرې به لازم مخې ته راځي. خو ته به ګزاره کوې مخې ته یا ابت انی قد جاءني من العلم ما لم یاتک ما سره چې کوم علم دی هغه تا سره نشته فاتبعنی اهدک صراطا سویا زه درته نیغه لاره ښیم. یا ابت لا تعبد الشیطان د شیطان بندګي مه کوئ ان الشیطان کان للرحمن عصیا شیطان خو د رحمان نافرماني کوي. یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن زه به تیارېږم چې د عذاب درته میلاو نشي. دومره ښکلې خبرې هغه ورته څه وایي اراغب انت عن آلهتي یا ابراهیم لکه خبره واضحه شوه ابراهیم چې زموږ د دې معبودانو سره دې نه لګي. دا سبقه خبره لئن لم تنتهي کله دې خپل خبرو نه غلی نه شو لارجمنک پکانو دې ولم او مړکوم دې وجنم دې وهجرني مليا زه زما د مخې نه ورک شوی. هغه د جواب کې څه وایي سلام علیک سلام دې په تا باندې پلار استغفر لك ربي زه به دله بخښنه غواړم د الله نه. بیا الله منه کړو چې بخښنه به نه غواړي. حاصل دا شو چې ابراهیم علیه السلام پلار له دعوت ورکوم څو په ښه طریقه باندې دعوت ورکو. هغه ورته په جواب کې څه ورک شي زما د مخې نه د دې نه سخته خبره بله نشته او بیا هم سلام واچو ولاړې. نو ټولو مسلمانانو وروڼو خویندو ته زموږ دا نصیحت دی چې د مور پلار سره خبرې کول د داسې نه وي لکه ته چې بهر یو سړي سره خبرې کې عام کس سره خبرې کې. بل دعوت حکمت غواړي. مور پلار دپاره جدا طریقه ده د انجینیر او د ډاکټر او د پایلټ او د سیاستدان او ساینسدان دپاره جدا طریقه ده د مالدار سړي دپاره جدا طریقه ده د بد اخلاقه سړي دپاره جدا طریقه ده متکبر سړي دپاره جدا طریقه ده ماشوم جدا طریقه ده د ښځې جدا طریقه ده د بوډۍ جدا طریقه ده. بس دوه مسلې یادې کوو میدان ته راودانګه چې څوک یې نه مني بابا نه یا د کفر فتوا لګوه یا د بدعتي او د مشرک فتوا لګوه. ستا طریقه صحیح نه ده خلک حق مني خو ستا طریقه صحیح نه ده.
د بعض کسان زموږ د خپل ملګري کار چې وران کړي حق ورسره یي خو بیانولو چل ورنه اوري چې نور څه غلی کښېنه بس کار ښه مه ورانوه نو دا بعض ملګري زه پېژنم شخصي موږ کوشش کوو چې دا خلک دې حق ته راواوړي هغه چې را دعوت کوي دا خلک رانه اړوي نو بیا ورته موږ ورته لږ غلی کښېنه ځکه چې هغه شته چې زموږ کوم محنت دی هغه د علم خراب سړی په طریقه باندې خبره کوي الله سبحانه وتعالی موږ له توفیق راکړي چې د مور پلار سره ښه اخلاق ساتو والله اعلم